بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو ښه راغلاست. په نن درس کې موږ او تاسې هیډر او فوټر وایو. په مایکروسافټ ورډ کې زموږ د زده کړې سلسله او د کمانډونو یو بل ته جمپ کول هم عجیب دي، ځکه موږ او تاسې لی آوټ وویلی چون د بریکس ویل ډېر زیات ضروري و. اوس موږ انزرټ ته راځو. دلته موږ او تاسې هیډر او فوټر وایو. ملګرو، دغه ټریننګ چې زموږ کوم دی دا صرف د اپشنونو د تشریح یو ټریننګ دی. راتلونکي ټریننګ به انشاءالله موږ یو عملی پروجیکټ کوو. هغه پروجیکټ به داسې وي چې موږ به یو کتاب ډیزاین کوو. بیخي د اولي نقطې څخه به موږ یو کتاب په بهتر ډول باندې ډیزاین کول غواړو. هغه ټولې ویډیوګانې به زه انشاءالله تاسو ته ریکارډوم او تاسو سره باید د واتساپ د ګروپونو د لارې او همدارنګه څوک چې مستقیما زموږ دفتر ته لاسرسی لري ډیټا به څنګه کولی شي ترلاسه کولی شي. هیډر څه ته ویل کیږي؟ هیډر ویل کیږي زموږ او ستاسې په دې ساحه کې اکثره کتابونو کې تاسو لیدلی دي، دې ته چې کوم لیکل کیږي دې ته هیډر ویل کیږي. پاس طرف لاندې چې کوم لیکل کیږي هغې ته فوټر ویل کیږي. زه لی آوټ ته راځم. پیج سایز کوشش کوو چې A4 سایز واخلو. A4 سایز دی. مارجنز نارمل، صحیح دی، نارمل مارجن دی. دا به اولا تاسو برابروئ. انزرټ ته راځو. انزرټ هیډر. هیډر بلینک هیډر که غواړئ، ساده هیډر. دلته مختلف ډیزاینونه هم موږ سره څنګه دي موجود دي. کوم ډیزاین والا چې تاسو غواړئ هغه انزرټ کولی شئ. د مثال په ډول زه راځم په دې هیډر باندې کلیک کوم. تاسو ګورئ زموږ د ټول ډاکومنټ کې د 3 صفحې ما انزرټ کړي د پریکټس په خاطر باندې. که 100 صفحې هم وي په 100 صفحو کې به دا څنګه کیږي راځي به. نو دلته موږ لیکل هم کولی شو په دې شیپ باندې. هر څه چې موږ لیکو فرضاً هیډر یا ورته وایو چې مای هیډر، زما هیډر. دا لیکل موږ او تاسې داسې هم ورسره کولی شو چې انتخاب یې کړو او سنټر ته راولو. دا کار هم موږ کولی شو. موږ او تاسې که چیرې د هیډر فوټر باندې کله کلیک کوو دلته یو ډیزاین ټیب هم خلاصیږي. که موږ په دې کلوز باندې کلیک وکړو هیډر او فوټر څخه موږ او تاسې راوځو. خو یاد ولرئ دلته اوس مستقیم چې معلومیږي زموږ او ستاسې لیکل داسې منظم یعنی تیز رنګ معلومیږي، هیډر او فوټر کم رنګه معلومیږي. خو دا صرف مستقیم لیکلو کې ده یا په مستقیم ایډیټ موډ کې ده. یعنی کله چې موږ او تاسې په دې فایل کې کار کوو هیډر او فوټر به یو څه کم رنګه ښکاري. خو که موږ کنټرول پی ته راشو یعنی پرنټ پریویو ته، پرنټ پریویو کې پرنټر بیرته په نارمل ډول باندې ښکاري، هیڅ کوم مشکل پکې نشته. بیا راځو موږ هیډر او فوټر ته یا بیخي دې ساحې ته نه راځو، انزرټ ته راځو، هیډر برخې ته راځو. دلته ورته وایو ریموو هیډر. د مکمل ډاکومنټ څخه څنګه کیږي هیډر ریموو کیږي. یاد ولرئ داسې موږ هم هیډر او فوټر ته تللی شو. همدا د هیډر ساحې ته راشئ، دلته ډبل کلیک وکئ. موږ ته د هیډر او د فوټر ساحه څنګه شوله خلاصه شوه. پاس تاسو وګورئ هیډر لاندې فوټر. که موږ دا کلوز کو لاندې راشو دلته هم موږ ډبل کلیک وکړو، موږ ته هیډر او فوټر موډ څنګه کیږي خلاصیږي. دلته موږ ځینې ریډیمیډ شیونه هم راوستلی شو، لکه فرضاً پیج نمبر شو. یو پیج نمبر موږ انزرټ کوو ټاپ کې په پاس طرف کې. که موږ دا ډیزاین ورته انتخاب کو په سنټر کې به پیج نمبر موږ ته څنګه شي رابشي 1 2 3. همدا کار موږ په فوټر کې هم کولی شو. ډیټ اینډ ټایم انزرټ کول غواړئ، ډاکومنټ په اړه باندې معلومات، تصویر انزرټ کولی شئ، هر څه ستاسو په لاس کې دي دا انزرټ کولی شئ. په خپله خوښه باندې یو هیډر او فوټر جوړول غواړئ، ستاسو کرسر یا الاینمنټ چې دی اوس رایټ طرف ته دی، ځکه ما ډیفالټ ژبه په خپل کمپیوټر کې پښتو انتخاب کړې ده. نو دلته تاسو راشئ فرضاً سنټر کې انتخاب کړئ. موږ ورته وایو چې MS ورډ لرنینګ دا پروګرام د DTP دی. نو دا لیکو کنټرول A، دا لیکل به انتخاب شي، سنټر ته راولو، یو څه یې غټوو، بولډوو یې. بیرون که مو کلیک وکړو تاسو وګورئ همدا هیډر زموږ او ستاسې په
ټول ډاکومنټ باندې څنګه شو عملی شو. که ستاسو د ډاکومنټ یا کتاب 1000 صفحې هم وي دا هیډر او فوټر به په دې باندې څنګه کیږي عملی کیږي. که بیرته موږ هیډر او فوټر ساحې ته راشو نیکسټ ګو ټو فوټر باندې که کلیک وکړو موږ د فوټر ساحې ته راوړي، بیرته که ګو ټو هیډر باندې کلیک وکړو د هیډر ساحې ته مو راولي. موږ دا هیډر او فوټر لرې کول غواړو. ګورئ کلیک چې تاسو وکړئ مکمل ګروپ یا مکمل ډاکومنټ څخه څنګه کیږي ریموف کیږي ختمیږي. دلته موږ یو دوه اپشن لرو ډیفرنٹ فرست پیج. څه معنا؟ مطلب دا دی چې د دې ډاکومنټ چې کوم موږ تاسو لیکو د دې ډاکومنټ لومړنۍ صفحه به یو قسم هیډر ولري او نور صفحې به بل قسم هیډر ولري. چای مې هم اچولی دي، یخ هم دی، جمعې ورځ ده، نو لږ لږ چای به څکو. که چېرته تاسو مزاحمت کې د بښنه ډېره زیاته کوئ. ښه چای نه غیر هم نه کېږي. موږ که اوس انتخاب کو ډیفرنس فرست پیج، په دې که موږ کلیک وکړو ګورئ کلیک کولو سره تاسو دې ساحه کې لیدئ فرست پیج هیډر راغی. ګوره زه بیا لرې کوم صرف هیډر دی په ټولو کې. که زه په دې اپشن باندې کلیک وکړم فرست پیج هیډر د لومړۍ صفحې هیډر یعنی څنګه شو تغییر شو. موږ دلته ورته لیکو فرست پیج هیډر. اوس موږ دلته هم کلیک کولی شو ځکه اوله صفحه کې به یو قسم هیډر وي، فوټر هم دا د بدلیږي فرست پیج فوټر. کولی شو موږ په اوله صفحه کې بل قسم فوټر ورکو. خو دلته موږ په نیکسټ باندې کلیک کوو موږ بلې صفحې ته څنګه کیږو ځو یا د بل هیډر ته دویمه صفحې هیډر ته موږ څنګه شو راغلو. موږ دلته ورته لیکو ریسټ آف د ډاکومنټ یا د ډاکومنټ نوره برخه. که زه دا کلوز کما سایز دلته زیات کما یا ویو ته راشمه 100%، دلته تاسو وګورئ فرست پیج هیډر او لاندې تاسو وګورئ ریسټ آف د ډاکومنټ یعنی نور ډاکومنټ یو قسم شو او لومړنۍ هغه څنګه شوله صفحې دغه کوم هیډر چې و دا بل رقم شو. مطلب دا دی چې یو هیډر به یو رقم وي بل هیډر به بل رقم وي. همداسې موږ فوټر کې هم کولی شو چې یو فوټر یو رقم کو او بل فوټر بل رقم کو. دا کارونه موږ د دواړو ځایونو څخه څنګه کولی شو ترسره کولی شو. بیرته په هیډر باندې کلیک کوم. که زه ګوره ډیفرنٹ فرست پیج هیډر لرې کم تاسو وګورئ د هیډر سره څه کیږي. څنګه چې ما ډیفرنٹ فرست پیج هیډر اپشن لرې که مستقیم ډول باندې زموږ د ټول ډاکومنټ ګوره زه دا کلوز کما دلته ویو ته راځم 100%. تاسو دلته وګورئ د لومړۍ صفحې دغه هیډر هم څنګه شو ریسټ آف د ډاکومنټ شو. ولې ریسټ آف د ډاکومنټ شو؟ ځکه مونږ خو لومړنی اپشن د هغې نه لرې که. د دې اپشن لرې کول ملګرو د دغه اپشن لرې کول د لومړي او د نور ډاکومنټ هیډر او فوټر څنګه کوي یو رقم کوي. د لومړۍ صفحې او د نورو صفحو هیډر او فوټر څنګه کوي یو رقم کوي. نو ځکه موږ د دې څخه څنګه کولی شو استفاده کولی شو او ګټه ورڅخه اخیستلی شو. زه اوس دا بند پاکوم او بیرته کلوز هیډر او فوټر باندې کلیک کوم. زموږ ستاسې د نن ورځې په لومړۍ ویډیو کې هیډر او فوټر په اړه همدومره معلومات بس دي. تقریبا 9 دقیقې ویډیو شوه. راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله موږ نور هم ادامه ورکوو. یاد لرئ ملګرو دا خبره بار بار تکراروم زموږ پروجیکټونو ټریننګونه تاسو که چیرې دا درس تاسو دغه د مطالعه کوئ یو څه وخت وروسته تاسو پوښتنه وکړئ د دې زموږ ویډیوګانو باندې کوشش کوو کار وکړو مکمل کتاب ډیزاین کو او همدارنګه د کتاب کور به په کورل را کې ډیزاین کیږي. زموږ تکړه ټرینر ښاغلی ذبیح الله ژوند به هغه ډیزاین کوي او د ورډ ټریننګ کې به تاسو سره زه یم. ورډ یو کتاب به د سر نه ډیزاین کوو هغې باندې به کار کوو یو څو صفحې به هغې کې کار کوو هیډر او فوټر نه به هغې کې استفاده کوو مختلف قسمه واټر مارکس او مختلف قسمه اپشنونه به هغې نه استفاده کوو. د یو مکمل پروجیکټ په ډول باندې کوشش کوو چې د 9 10 ویډیوګانو څخه زیات نشي. هغه به موږ تاسو ته انشاءالله ډېر په تیزۍ سره ترتیبوو او تاسو ته به یې در رسوو.